موږ به یو داسې ترتیب جوړو چې ګګر ککا او د خخ پیشک به دغه ځای نه وباسو. دا ګران کار دی، دا ډېر سخت ګران کار دی. یا پیشو یا پیشو میرو ته د چپکو سره مرسته وکړه. میرو راشه کنه د ځای ته راشه. یو دوه درې اوهو ښه چارې، زه خوشحاله یم چې تاسو مې ولیدلی. باید مونږ پورته لاړ شو او هلته کیک وخورو. کور او کیک زما ډېر د خوښې ټکي دي. په دې لارې راځئ. دمخان چېرته لاړو؟ هغه هلته ده او پیشک په منډه اخیسته ده. ادم خان خو بیخي د خپل پلار په شان دی. کومک اوهو مرسته را سره وکړئ. تاسو دوه دې ځای باندې پاتې شئ. زه پوهېږم چې یو څه ترتیب جوړ کړم. سادی پیشو ته ولې بلې پشکا ازاروئ؟ ډېر ها چپکو ته د خیر وي. همداسې شور مو جوړ کړی ده. ما ته ته ویلي وو چې دغه چپک اوبه زموږ ډېر خوږ ملګری دی. واو چپکو، دا خو ډېره عجیبه کیسه وه. چپکو یقین وکئ چې تاسو یو ډېر لوی اتل یاستئ. زه هم داسې فکر کوم چې چپکو تاسو یو ډېر ښه منشا جوړونکی یې. ډېره مننه جوار، یا ډېره مننه.